درېیم څپرکی اخندرضا او د هغه پیروان. د اخندرضا ننګرهاري لنډه پېژندل. پروفیسور تقویم الحق د مکتب اسلام د پېښور چاپ د سریزې په سر کې لیکلي. اخندرضا ننګرهاري نسب تر اووم پښت ته جنتي ته رسېږي. اخندرضا پلار شیخ ګدای، نیکه یې شیخ سعدي غور، نیکه یې درغان څلورم پښت یې، احمد پنځم پښت یې، متي شپږم پښت یې، جیون اووم پښت یې جنتي نومي سړي ته رسېږي. جیون په لغمان کې اوسېده او درغان له لغمان نه د ننګرهار پایین ته راغی او د ده زوی سعدي د سوات او بونیر سیمو ته ولاړ. اخندرضا پلار د بونیر په سیمو کې استوګنه درلوده. شیخ ګدای که څه هم تعلیم نه و کړی، خو د عالمانو سره مینه او اتل به یې عالمانو ته دسترخوان غوړېدلی ساته. مور یې بي قراره ډېره پاکه او بزرګه ښځه وه، ځکه چې دې په خپل ژوند کې هېڅکله د تهجد لمونځ نه و قضا کړی. اخندرضا 940 هجري قمري کال نړۍ ته سترګې پرانیستې او پلار یې پرې د ګدای په مناسبت درویزه نوم کېښود. اخندرضا له ملا منظر، ملا زنګي او ملا مصر احمد څخه زده کړې وکړې او د خپل علمي سویې د لوړولو لپاره هندوستان ته لاړ او هلته یې درس ووایه. چې له هندوستان بېرته راوګرځېد نو د پیر بابا سید علي ترمیزي 900 تر 990 هجري قمري کال مرید شو او د ده له خوا د خلافت اجازه ورکړل شوه او د ده خلیفه و. اخندرضا په پښتو، دري او عربي ژبو پوهېده او په دریو ژبو یې خبرې، لیکنه او ژباړنه کولی شوه. اخندرضا د بایزید روښان او روښانیانو له سرسختو مخالفانو څخه و. د دوی مخالفتو په هکله هر چا هر څه ویلي دي، خو دلته د سر محقق کاندید اکاډمیسن محمد صدیق روحي هغه لیکنه چې په ادبي څېړنې کتاب کې لیکلي راخلو. روښانیانو سره د اخندرضا د مخالفت علتونه زیاتره پر دیني اساساتو متکي دي. اخندرضا خپل مشهور کتاب مخزن الاسلام د روښانیانو سره د مخالفت تر اغېزې لاندې په مسجع نثر د هغوی په مقابله کې لیکلی دی. نو ویلی شو چې د اخندرضا د اثارو لیکنه او طرز کلام د روښانیانو د ادبي حرکت او اثارو د عکسالعمل په توګه منځته راغلي دي، چې د فورم او شکل له مخې د روښاني ادب پیروي یې ګڼلی شو. ده په پښتو او فارسي ژبو ځینې اثار لیکلي دي او ځینې له عربي او فارسي څخه پښتو ته اړولي دي. د ده په اثارو کې ارشاد الطالبین، ارشاد المریدین او تذکرة الابرار والاشرار یې هم په فارسي ژبه لیکلي دي، چې له دغه کتابه د پښتو د فرهنګ د ځینو برخو په څېړنه کې استفاده کېدای شي.